د لوی او بخښونکي خدای تعالی په سپېڅلي نامه. د لیکوالۍ د درسونو لومړنی درس دی. نن د یګانو په ډولونو، د یګانو په ارزښت او نرمۍ باندې خبرې کوو. د یګانو ډولونه. پښتو ژبه کې 5 یګانې کارول کیږي. دغه 5 یګانې د پښتو ژبې رڼاګانې دي. اول نرمه یې، دویم لنډه یې، دریم اوږده یې، همزه واله یې، زورکی واله یې. د یګانو ارزښت. پښتو کې ولې 5 یګانې کارول کیږي؟ ارزښت یې څه دی؟ دغه یګانې بېلابېل غږونه دي، لکه ب چې یو غږ ده، ت یو غږ ده، جیم یو غږ دی. همدغه ډول یګانې هم بېلابېل غږونه لري. له دغو یګانو دوې د خپلواکو غږونو یا واولونو په توګه کارول کیږي. واول یا خپلواک غږونه دي چې څرګنده یې ده او اوږده یې ده. 3 نورې یګانې چې نرمه یې ده، زورکی واله یې ده، همزه واله یې ده. غبرې غږونه دي، ترکیبي غږونه دي، له 2 اوازونو جوړ دي. دغه یګانې د لیک په لوستلو کې اساني پېښوي، نو ځکه جلا جلا لیکل کېږي. که چېرته یوه یې غلطه وکارول شي، مفهوم هم غلطه وي. مثلا 2 جملې راغلي. اوله: کوچي سړی وواهه. کوچی په څرګنده یا لیکل شوی، دلته فعلي حالت لري کوچي. که ووایو چې سړي کوچی وواهه، دلته سړی فاعلي حالت لري، کوچی مفعولي حالت لري. نو یګانې پښتو کې رڼاګانې دي، د متن په لوستلو کې اساني پېښوي. راځو نرم یا ته د دغه یا سمه کارونه. دغه یا څنګه کاروو؟ دغه غږ یا دغه یا چې دا له 2 غږونو جوړ دی. ای تلفظیږي. ستاسو سره په لاس کې یوه تله ده، هغه تله لاندې کلمې دي: سړی، منګی، پسرلی، توریالی، لمسی، تللی، بللی. هره کلمه چې د ای په وزن راغل، پای کې همدغه نرمه یا لیکل کېږي. هره کلمه مثلا ښوونځی ای دی، پوهنځی، وری، لرګی. یعنی ای ستاسو سره یو وزن دی یا سړی ستاسو سره وزن دی. هره کلمه چې په دغه وزن تله، پای کې نرمه لیکل کېږي، لکه سړی، منګی، پسرلی، توریالی، لمسی.